متوجه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې مې تاسو ته ویل چې کله چې یو پروژې لپاره ډراونګ اجرا کوو د ډراونګ نه مخکې مونږ دې ته ضرورت نشته دی کېږي د ډراونګ نه مخکې مونږ دوه موضوع په نظر کې نیسو. اوله برخه دا ده چې د ډراونګ لپاره یونټ یا واحد برابرو چې دغه پروژه یا رسم چې مونږ وباسو د دې لپاره کوم یونټ نه باید استفاده وشي، متر، سانتي متر، ډیسي متر، فوټ، انچ، د کوم واحد نه باید استفاده وشي. په دویم قدم کې ډراونګ ایریا یا ورکینګ ایریا ساحه ورته تعینو یا کاري صفحه ورته تعینو. دغه سپینه صفحه چې ته ګورې دغه ایریا دا یو لای تناهي صفحه ده چې څومره وسه رسیږي په دې کې ته ډراونګ کولی شي، څومره وسه د کېږي ته کولی شي په دې کې رسم یو لای تناهي صفحه ده. موږ دغه صفحې نه نظر د پروژې آبادو ته یو ایریا یو ساحه ترې نه تعینو چې تر څو زموږ ډراونګ په هغې کې ځای په ځای شي. صحیح شو؟ موږ په لومړي قدم کې راځو خپل واحد برابرو. د یونټ لپاره موږ شارټکټ لرو یو اینډ د کیبورډ نه کلیک کېږي او انټر سپیس یا انټر ټول یو معنا ورکوي. په دې شکل موږ ته باکس راځي. دلته موږ لینث لرو او په دې ځای کې انګل لرو. لینث یعنې خطي اندازه ګذاري. خطي اندازه ګذاري کوم اندازه ګذاري دی چې د خط په شکل وي، یعنې افقي اندازه ګذاري، عمودي اندازه ګذاري، مایل اندازه ګذاري، دا ټول خطي اندازه ګذاري کې راځي. او همدارنګه انګل زاویوي اندازه ګذاري. زاویې دپاره که چیرې اندازه موږ ولرو د ګراد، رادیان، درجې له جنس نه، نو ته کولی شي دلته چې شی انتخاب کړي ورته زاویه. خو بیا یو مهمه خبره دا ده چې د سافټویر لپاره موږ دوه قسم اندازه ګذاري لرو، یو چې د آوټپوټ دی او بل انپوټ دی. انپوټ نه مطلب دا دی چې سافټویر دپاره هغه اندازه ګذاري سیستم تعینېږي چې ته سافټویر ته داخله. آوټپوټ اندازه ګذاري دې ته وایي چې د سافټویر نه بیرته اندازه ګذاري راخلي. مطلب دا دی کېدای شي یو پروژه په متر اندازه ګذاري شوی وي، ته یو چا ته نقشه انتقالوي خو هغه کس په متر نه پوهېږي په سیستم یا پوهېږي ورته مشکل دی د هغې تطبیق، نو ته څنګه کولی شي دغه اندازه ګذاري په فوټ او انچ باندې تبدیل کړي. نو دې ته آوټپوټ ورته ویل کېږي چې د سافټویر نه بیرته چینج کېږي. دا اندازه ګذاري ځکه په فوټ یا انچ باندې چې بدلېږي دا د آوټپوټ بیا وظیفه دی چې دا بیا وروسته موږ کار کوو. اوس دغه مینو چې د انپوټ دی چې کوم اندازه ګذاري سیستم موږ داخلو دې سافټویر ته، نو هغې دپاره موږ سیټینګ کوو. یو لینث لرو او بل څه لرو انګل لرو. راځو د لینث لپاره دلته موږ سیستم لرو، ارکیټیکچرل لرو، ډیسیمل لرو، انجینرینګ لرو، فریکشنل لرو او ساینټیفیک لرو. ارکیټیکچرل یعنې په محلي سیستم کې یعنې هغه ارقام اندازه ګذاري چې په فوټ او انچ سره اندازه ګذاري کېږي دا په اشاري رقم سره وي، یعنې اشاري رقم یې په اشاري درته لیکي. او که چیرې انجینرینګ وي اشاري رقم یې په کسري درته لیکي. مثلا ارکیټیکچرل انتخاب دلته لیکل شوی دی، ګوره 0 بیا فاصله د 0 یو پر 14. اول چې دی فوټ دی او دویم چې دی انچ دی. ارکیټیکچرل کې ګوره دلته لیکل شوي دي بخښنه غواړم په کسري شکل دی 1 پر 14 انچه. مګر که چیرې انجینرینګ اخلو دا بیا په اشاري رقم یې لیکي، اشاري رقم یې په اشاري شکل لیکي. خو مګر موږ دې سیستم نه صرف نظر کوو. موږ همیشه په افغانستان کې په متریک سیستم کار کوو، یعنې متر، سانتي متر، ډیسي متر، ملي متر باندې پروژه کار کوو، نه په فوټ او نه په انچ باندې. او دا نور سیستمونه چې دي فریکشنل چې دی دا بیا ټول مکمل اندازه ګذاري درته په څه لیکي په انچ باندې لیکي. او که چیرې بیا ساینټیفیک اخلو دا په علمي شکل درته لیکي. مثلا موږ اندازه لرو 15.5 درته لیکي چې یو فوټ او 3.1 انچ درته لیکي په علمي شکل په ساینټیفیک شکل کې. په ساینټیفیک نه بخښنه پر فریکشنل شکل کې ټول مکمل درته په څه لیکي په انچ باندې لیکي. مثلا 15.5 لرو درته لیکي چې 15.5 انچ یا 15.1 انچ لیکي مکمل. مګر په ساینټیفیک کې درته لیکي چې 1.55 ضرب د لس په توان د څو یو بیا کوم چې درته لیکي علمي شکل لیکي. خو موږ درنه صرف نظر کوو همیشه په ډیسیمل سیستم کار کوو، یعنې په متریک سیستم کار کوو. ډیسیمل یا اشاري رقم دی. پریسیجن دقت لرو، یعنې د اشاري نه اخواته موږ باید څو خانې په نظر کې ونیسو. دلته د اشاري نه اخواته همیشه موږ 3 خانې نیسو. که چیرې موږ کوم عدد یا ارقام سافټویر ته ورکوو 15 یا 1 یا 2.5 شپږ 9 د اشاري نه اخواته خپله 3 عدد اخلي راونډ اف کوي درته اتومات. نو 3 خانې ضرور دي همیشه. او دلته انګل لرو. په انګل زاویوي کې موږ همیشه باید ډیسیمل ډیګري راواخلو. موږ ډیګري منټ سیکنډ نه صرف نظر کوو، ګراد او رادیان او سرویر سینوټ نه صرف نظر کوو. د دې وظیفه څه ده؟ که چیرې موږ ډیسیمل ډیګري راواخلو کومه زاویه چې ته لرې 45 درجې 45 درجې درته راستنه ډایرکټ درته لیکي. او که چیرې موږ ډیګري منټ سیکنډ راواخلو دغه زاویه درته په درجه او دقه ثانیه باندې بدلوي، یعنې 45 درجې زاویه درته 40 درجې
9:50 دقیقې او 80 ثانیې له جنس نه پته ورکوي او که چیرې ګراد راخلو د ګراد له جنس نه ورکوي که چیرې رادیان وي رادیان او همدارنګه سرویر سینوټ شوی دا نظر د سروې پورې مربوط کېږي که چیرې دغه سرویر سینوټ موږ راواخلو زاویه درته زاویه لري مثلا 45 درجې 45 درجې مثلا مثبت قیمت دی دغه 45 درجې نظر د ایست او نارت په منځ کې قرار لري نو ځکه درته لیکي چې نارت 0 ډیګري ای یعنی زاویه د نارت او ایست پانټروال کې قرار لري او که چیرې زاویه منفي قیمت ولري بیا دغه زاویه درته لیکي چې د ساوث او ایست ترمنځ قرار لري خو موږ دې حالت نه صرف نظر کوو همیشه موږ زاویه چې راخلو ډیسیمل ډیګري نظر دغه سیستم ته موږ خپل واحد دلته تعینو چونکې زموږ سیستم میتریک سیستم دی په شایرق کار کوو نو دلته راځو ورته چې راخلو سانتي متر اخلو موږ ټول مهندسي پروژې رسم تخنیک د پاره کار کوو ټول سانتي متر نه استفاده کیږي یعنی د تعمیرات یا د ساختمان لپاره مګر د پرزجاتو لپاره موږ د ملي متر څخه استفاده کوو او کوم پروژې په ساختمان کې چې آباد زیات وي لکه د سراک کانال د لپاره ته کولی شي چې د متر نه هم استفاده وکړي صحیح شو څه پوښتنه شته په دې کې موږ فقط سانتي متر راخلو او دلته بیا اوکې کې ورته دا سیټینګ د چې لپاره او د یونټ لپاره اوس راځو د ډرایوینګ ایریا لپاره ډرایوینګ ایریا لپاره که چیرې موږ یو داسې یو پلان رسمو دلته په دې ځای کې چې د ایکس جهت یعنی اوږدوالی د تعمیر کیدای شي چې 14 متره وي یا 15 متره یا عرض 15 متره وي اوږدوالی 20 متره وي نظر دغه 20 او 15 مترو ته موږ ډرایوینګ ایریا تعینو دغه پلان لپاره ضرورت دا دی چې موږ کله چې پلان رسمو د تعمیر لپاره نقشه ترتیبو د هغې لپاره نما ضرورت دی قطع ضرورت دی ډیټیل ضرورت دی که نه وي د مشخصاتو جدول ورته ضرورت وي دغه ټول یو ایریا د سکرین په مخ نیسي که نه نیسي موږ څه کوو دلته نظر د دغې پلان آبادو ته د 2 چندي څخه تر 15 چندي یا 10 چندي پورې آباد اضافه ورکوو یعنې د هغې اصلي اندازې څخه 2 چنده 3 چنده 15 چنده 20 چنده اضافه ته کول چې قیمت ورته ورکوي چې تر څو ټول ډراوینګ یا رسم دی په هغه ساحه کې ځای په ځای شي یا دا حتمي شرط ورته نه دی چې همیشه ته 2 چند یا 3 چند اخلي دا نظر د انجینر هغه تحلیل ته دی ګوري چې آباد څومره ځای نیسي په سکرین کې نظر هغې ته آباد زیاتوي ورته اوس موږ اندازه لرو 15 په شلو کې اوس موږ دغه اندازه څو چنده ورکو فرض مثال 2 چنده ورکو 15 10 نیسو او 20 40 نیسو اوس دلته څه کوو راځو د ډرایوینګ ایریا لپاره موږ لیکو ورته LIMITS یعنی لیمټس استاد ولې دا صفحه ورته محدوده دا خو لا تناهي صفحه د استاد کوي د دې وزارت وایم دلته لیمټس لیکو ورته بیا به ورته دلته ډبل انټر به کې ورته اوس دلته طول او عرض ورکول کیږي 20 متره دی کنه زمونږ دا به څو شي 40 شي کنه دلته ورته لیکو چې 40 دا خو 40 متره شو 2 صفر نور ورته ږدو چې په سانتي بدل ځکه زمونږ واحد په څه دی په سانتي متر باندې بیا به کاما کلک کې د کیبورډ نه بیا بل طول عرض لپاره 15 متره لرو 10 نیسو خو 2 صفر نور ورته ږدو چې یعنی 3000 شي باید صحیح شو بیا هم انټر بیا به ورته وایي چې زیډ انټر ای انټر زیډ په معنا زوم او ای په معنا ایکسټند یعنی دغه صفحه باید څه شي موږ ته زوم ایکسټند شي یعنی صفحه چې کوم ځای کې قرار لري دا موږ ته باید نږدې شي او بیا په آخر کې ورته وایي چې زیډ انټر ای انټر یعنی زوم آل یعنی ټول صفحه هم درته څه کېږي نږدې کېږي که چیرې سوال دا وي چې دغه ایریا صفحه څنګه زه ګورم بیا به F7 ته کلیک کې ورته F7 ته کلیک کولو سره دغه ایریا ته ښکاري دغه سور کلر ګوري دا د کوردینات سره وصل دی دغه ایریا مکمل دننه ستا څه شو د ډرایوینګ یا د رسم لپاره ایریا دی د دې په داخل دغه ساحه موږ ورته زوم ان کوو بیا F7 ورته کلیک کوو هغه د ګراف ساحه ته نیسه کېږي نو صفحه او یونټ موږ ته څه شی دی اماده دی موږ کولی شو چې د دې لپاره شی برابر کړو د ډرایوینګ لپاره رسم اجرا کړو دلته سوال د دې ورور دا دی چې وایي که چیرې موږ دغه لیمټ یا ډرایوینګ ایریا ساحه ځان دپاره محدود نه کړو موږ ته څه مشکلات رامنځته کېږي تاسو به عملا کار کړي په پروژه کې که چیرې اوس زموږ صفحه څو متره دی د 40 مترو دپاره شو دلته زه یو خط رسموم څه شی یو خط رسموم چې د دغې خط اوږدوالی 80 متره وي صحیح دی څو متره وي 80 متره 80 متره زموږ څومره به رسمیږي 8000 انټر کوم ورته په دغه حالت کې ګوره سکرولر څومره چې زوم کومه خط ماته څونه ښکاري دونه ښکاري که نه دونه نور نه زوم ان کېږي همدا آخري اندازه دی ځکه چې ایریا کم دی نو ته مجبور چې د پن له لارې نه دغسې خط کش کړې بیا هم نه کېږي ګوره صفحه کم دی ایریا دی کم دی خط اوږدوالی زیات دی او زه لیمټ ورته بدلوم صفحه ورته د 100 مترو جوړوم
بیا به ته دا خط وګورې چې څومره سایز سکرین کې ځای کړي زه ورته دوباره لیمټ بدلوم LIMITS ډبل انټر کوم ورته زه ورته وایم چې صفحه زما څو متره دی 100 متره دی خو 2 صفره نور ورته کړم چې په سانتي متر باندې بدل شي صحیح شو کاما بله اندازه ورته ورکوم مثلا 80 متره ورته 2 صفره نور کړم یعنی 8000 انټر بیا ورته چې زیټ انټر انټر اوس هغه ساحه ته وګوره خط کوم ځای کې راغی ایریا غټ شو او خط چیرې کم شو نو د صفحې زوم آوټ یا زوم ان کولو لپاره یا د یو رسم د موف کولو لپاره یا کاپي کولو لپاره تا کار اسانېږي مفهوم باندې پوه شئ ځکه مخکې ایریا نامحدود و چې ته په کومه ساحه کې ته کار کوې اوس پوه شئ مطلب مشکل شته ښه